السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ استئ. نن تاسو ته د یو بل داسې اپلیکیشن په اړه معلومات درکوم چې له هغې لارې موږ کولی شو پیسې وګټو او کار یې هم ډېر اسانه دی. په ډېر اسانۍ سره ترې پیسې وګټو. نو زه په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم چې دغه کوم اپلیکیشن دی او څنګه موږ په دې کې کار کولی شو او له دې څخه پیسې موږ څنګه ګټلی شو او څه ته یې لیږلی شو. نو دغه اپلیکیشن تاسو په سکرین باندې ګورئ، نیوز PIE. نو دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره پیسې وګټئ. نو دغه اپلیکیشن لینک به ما په ډسکرپشن کې اچولی، له هغې لارې تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره یې ډاونلوډ کړئ. نو کله مو چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ نو دا به اوپن کړئ. نو بیا به راشئ، دا به چپ طرف ته بوځي. نو بیا به راشئ په سټارټ ارنینګ نو باندې به کلیک. نو که چېرته تاسو غواړئ په فیسبوک ID باندې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ یا هم په جیمیل باندې اکاونټ جوړ کړئ، نو دلته تاسو ته وایي. نو که چېرته تاسو په فیسبوک باندې غواړئ په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو په فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. که په جیمیل باندې غواړئ په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو په جیمیل باندې به کلیک وکړئ. نو زه غواړم په جیمیل باندې اکاونټ جوړ کړم په دې کې، نو په جیمیل باندې کلیک کوم. نو کله چې په ګوګل اکاونټ باندې کلیک کړو نو دغه ځای کې به ستاسو ټول اکاونټونه راوړئ، کوم جیمیل اکاونټونه چې تاسو په خپل موبایل کې لرئ. نو هغې څخه به یو انتخاب کړئ، هر یو چې غواړئ تاسو پرې اکاونټ جوړ کړئ نو په هغې باندې به کلیک وکړئ. دغه د تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ په اتومات ډول جوړ شو، یعنې په ګوګل باندې په ډېره اسانۍ سره په دې کې اکاونټ جوړېږي او په فیسبوک هم جوړېږي. نو بس ما پکې ګوګل انتخاب کړ او له هغې لارې مې اکاونټ جوړ کړ. اوس په دې کې زه تاسو ته د پیسو ګټلو او د کار کولو طریقه ښایم چې څنګه موږ له دې څخه پیسې وګټو. نو دغه ځای کې تاسو ته هر ورځ بونس درکوي، یعنې تاسو کتلی شئ په لومړۍ ورځ تاسو ته 500 او په دوهمه ورځ باندې تاسو ته 1000، نو په درېیمه ورځ تاسو ته PIES درکوي. نو تاسو دغه چک ګورئ، نو په دې باندې به کلیک کوئ. نو دغه پیسې به ستاسو اکاونټ ته جمع کېږي ډایرکټ، یعنې تاسو به دغه چک واخلئ نو دغه پیسې به تاسو ته دغه کوینز چې کوم دي د PIES نو دا به تاسو ته جمع کېږي. بیا به تاسو دا ټاپ افریل کوم یو ګورئ. نو دغه اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو باندې او په ویډیو کتلو باندې او همداراز په انوایټ کولو باندې تاسو ته په دې باندې هم دغه سکې درکوي. د دې څخه لاندې دغه ډایلي ټاسک چې تاسو کوم ګورئ نو دا تاسو ته هره ورځ په لومړۍ ورځ باندې 300 خو له هغې وروسته 500 سکې تاسو ته درکوي چې تاسو در جمع کولی شئ. بیا لاندې دغه ځای تاسو کوم کتلی شئ دغه ټول تاسو کارولی شئ. نو ایرن باندې به کلیک کوئ، دا به تاسو خپل شرایطو ته پوره کوئ نو تاسو ته به دغه سکې درکوي. نو دغه ټاپ افر تاسو کتلی شئ، که دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ نو تاسو په دې باندې دومره سکې درکوي. تاسو په دغه ځای کې کتلی شئ. د دې وروسته په ایډز کتلو باندې، یعنې دغه ویډیو چې 30 سکنډه خوا شوې نو تاسو په دې باندې تاسو ته هم سکې درکوي چې دا به تاسو ایډزونه ګورئ او دغه سکې به تاسو ته جمع کېږي. تاسو کتلی شئ په ایډز کتلو باندې ما ته 200 سکې جمع شولې، یعنې تاسو چې یو ایډز ګورئ نو تاسو ته 200 سکې درکوي په هغې باندې. انوایټ په دې کې تاسو کولی شئ په انوایټ باندې هم پیسې وګټئ. تاسو به دا نورو ملګرو ته انوایټ کوئ، هغوی چې ستاسو له لینک څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کوي نو د هغوی په بدله کې تاسو ته هم سکې درکوي. دلته به تاسو د پیپال ایمیل ورکئ. نو تاسو چې پیپال ایمیل ورکړئ نو په هغې باندې تاسو ته هم سکې درکوي. نو زه غواړم دغه ځای کې د پیپال ایمیل ورکړم. نو زه په دغه ځای کې د پیپال ایمیل ورکړم. نو کله مو چې پیپال ایمیل ورکړئ نو بیا به راشئ په کنفرم باندې به کلیک وکړئ. نو دغه کلین تاسو کتلی شئ په 300 سکې ما ته په دې باندې راکړلې او دغه لاندې په ټایم باندې مفته راکړلې 200 سکې تاسو کتلی شئ. نو دغه ټول تاسو کارولی شئ، په دې باندې تاسو ته سکې درکوي. کته به راشئ دغه ځای کې هم تاسو ته سکې درکوي. نو دغه ما ته 999 سکې راکړلې. نو دغه نیوز چې تاسو کوم ګورئ نو په دې کې تاسو ته یعنې تازه خبرونه راځي نو تاسو به هغه ګورئ، نو هغه به خلاصوئ او بیا په هغه کې یو ایډز ګورئ نو تاسو ته په دې باندې سکې درکوي. دا به تاسو ګورئ. دلته بیا په ګیمونو باندې هم تاسو ته پیسې درکوي. تاسو په دې کې ګیمونه کوئ نو هغې په بدله کې تاسو ته سکې درکوي. ما په ګیم باندې کلیک کړو نو دلته به راشئ په نو بیا به راشئ دلته په اکټیویټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به اکټیویټ باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو ډایرکټ سیټینګ ته بوځي نو دا به الاو کړئ. د موبایل سیټینګ ته به تاسو بوځئ نو دا به الاو کړئ. بیا به راشئ په دلته به ورته یو څو ثانیې وار وکړئ.
بیا به دا خلاص کړئ او په اکټیویټ باندې به کلیک وکړئ. نو دغلته تاسو دغه ګیمونه کولی شئ او دغه ویډیوګانې کتلی شئ. نو په دې باندې تاسو ته سکې درکوي. له دې وروسته زه راځم په خپل پروفایل باندې کلیک کوم. نو دغه دی تاسو کتلی شئ ما په دې لږ ساعت کې څومره سکې وګټلې، یعنې 12,199. نو دا سکې ما په دې لږ کار کې وګټلې. نو تاسو په دې کې ډېر کار وکړئ نو تاسو ته به ډېرې سکې درکړي. دغه ځای تاسو کتل په انوایټ باندې ګیمونه باندې او ایرن مور باندې تاسو ته پیسې درکوي. دلته به ورته لږ صبر وکړئ چې تاسو ته په دې ځای کې نور کمنټ سون نو په دغه کې تاسو ته نور افیر راځي. نو په دې باندې تاسو کولی شئ بیا په اسانۍ سره پیسې وګټئ. ویډرا کولو طریقه درته ښیم له دې څخه څنګه موږ ویډرا کولی شو. نو زه راځم په ویډرا باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو کتلی شئ دا 10 لکه سکې چې کوم دي دا د $1 سره مساوي دي. یعنې چې هر کله تاسو په دې کې 10 لکه سکې برابر کړئ نو دا به بیا تاسو کنورټ کوئ په $1 باندې. نو بیا دغه $1 تاسو ډایرکټ پیپال ته لیږلی شئ. په 10 لکه سکې تاسو ډېر زر برابرولی شئ، یعنې په ډېر اسانۍ سره په دې کې کار کولی شئ او په ډېر اسانۍ سره دغه $1 پوره کېږي او بیا دغه $1 تاسو په اتومات خپل پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ. نو زه اوس په دغه ځای باندې کلیک کوم. نو تاسو دلته کتلی شئ چې تاسې څومره سکې یعنې PIES دا تاسو خپل پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ. یعنې که 10 لکه سکې تاسو برابره کړئ نو دا $1 شو. نو تاسې خپل پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ، یا هم 20 لکه یا هم له دې څخه پورته تاسو چې هر څومره برابرولی شئ نو له هغوی څخه تاسو نو هغه تاسو خپل پیپال اکاونټ ته لیږلی شئ. نو دا و د نیوز PIE اپلیکیشن په اړه معلومات چې په دې کې موږ څنګه اکاونټ جوړ کړو او څنګه پکې پیسې وګټو. تر بلې ویډیو د الله پام.